أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مهذرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. مخکی آیت مبارکه کیو فرمایل چې تاسو د کافرانو سره د زړه اخلاص او همدردی چې دا دوستی دا مساتئ د زړه مینه ورسره مه کوئ. نو بیا ورپسې آیت کې وفرمیل او دغه آیت کې دا وفرمیل که پرس کې تاسو په یو ځای کې کمزوري د کافرانو غلبه ده او هلته کې تاسو تقیه کوئ نو دا جایز ده. باقی د کافرانو سره تاسو هغه مرګتیا کول، کار روزگار کول، کاروبار کول، دا هر څه درست دي، خو د زړه مینه او تعلق چې دی دا د کافر سره کول دا خاص طور د هغه د دین د وجې نه دا خو هغه د مسلمان د شان سره نه ښایي. نو ورپسې آیت کې وفرمیل چې که فرض کې تاسو د یو کافر سره د زړه مینه ساتئ نو د هغې الله تعالی ته علم دی، اگر چې ظاهري طور باندې ته یو شانتي روف اختیارې او په زړه کې ستا د کافر سره یا د کافر د قانون سره د دین سره یو همدردي ده، مینه ده، نو الله تعالی ستا د زړه د حالاتو نه خبر دی او الله تعالی په هر څه قادر دی. نو دی آیت کې اوس د هغې باندې تخویف ذکر کوي چې ستاسو دغه عمل چې هغه د کفر سره یا د کافر سره همدردي ده، دغه عمل دا به په آخرت کې به د دې سزا هغه میلاویږي. نو فرمای یوم هغه ورځ تجدو چې بیا به مومي کل نفس هر نفس ما هر هغه عاملت چې کړي دي. فرمای چې د آخرت دا ورځ چې ده دا داسې ورځ ده چې په دې کې به هر نفس خپل پوره عمل چې دی بیا مومي. من خیرن که هغه نیک عملي، محضرن حاضر د چې کم نیک عمل کړی دی په آخرت کې به ورته هغه بلکل حاضري مخامخ وي. وما عملت من سوء او هر هغه عمل چې د بد کړی دی یعنی بد عمل کړی دی نو هغه به هم بیا مومي محضرن حاضر مخامخ د ده سره به وي. تر دې پورې کې چې حدیث شریف کې راځي که چېرې یو سړي چیلې پټ کړی نو هغه چیلې به ده په اوږه ناستي او اوازونه به کوي او خلک به ایني او خلک به پوهېږي چې لکه دا چیلې پټ کړو نو دا
وس اوازونه کوي او د په اوږه دا بوج پروت دی دی داسې نشي کولی چې دا چیرې د اوږې نه لرې کړي دا اختیار به د ده نه یو سړي به اوښ پټ کړی هغه اوښ به د ده په اوږه باندې او هغه به اوازونه کوي نو دا به یو لوی شرم وي هر سړی به محسوس کوي نو فرمایي چې که یو نفس ښه عمل کړی دی او که بد عمل کړی دی دا به بالکل حاضري تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا نو چې نیک عمل کړی هغه خو به یو ډیر په ښکلي شکل کې په ښکلي صورت کې به د ده سره په قبر کې می په حشر کې به همي او دته چې څه مسله راځي بس هغه به د دغه مسله حل کوي لکه د ده سره چې یو مددګاري داسې مددګار چې هغه هر څه کولی شي او داسې مددګار چې د ده ته بالکل تابعداري نو دا به د سره او فرمایي چې دا بد عمل چې دی دا به هم بالکل د ده سره هر ټیم حاضري او دغه بد عمل به د ده د بې شرمۍ د خفګان د افسوس د بې عزتۍ دپاره به یو لوی باعث او ذریعه یعنی که یو سړی ډیر زیات بې شرمه شي لیکن داسې څه کسان یي چې دی خپل بد عمل د هغوی نه پټول غواړي نو دغلته کې په آخرت کې به د ده دا بد عمل که د ډیر پټ ولې نه کړی نو هغه به حاضري هر چاته به ښکاري نو دی چې د چا نه هغه دغه عمل پټی نو هغه ټول بالته کې حاضري هغه به اینی نو فرمای تودو دی به ارمان کوي دا به د زړه لویه تمنای لو ان بینها کاش چې وی په منځ د ده کې و بینه او په منځ د عمل د ده کې امدن بعیدن ډیره لویه فاصله دا به د لوی خواهش ارمان او ارزوی چیرې جهنم هم صحیح دی جهنم ته دی اوس ما الله واچوي خو چې زه د دې شي نه خلاص شم دا خو یو لوی هغه بې شرمي ده یو شرم دی ځکه مونږ وایو 18,000 مخلوق هغه 18,000 مخلوق په ټول موجودي او دی به پای کې د دغه بې شرمۍ سره مخامخي نو فرمایي چې دی به لوی افسوس کوي او لوی ارمان به د ده دی چې کاش په منځ د ده کې او د دې عمل کې کم چې د بد عمل کړی دی یو لرې فاصله وي ویحذرکم الله نفسه الله تعالی تاسو د خپل ځان نه یاری یعنی دا د قیامت دا حالات چې کم بیانیږي هولناکیانې د قیامت سختۍ بې شرمي دا چې کم الله تعالی بیانې تاسو ته نو په دې سره الله تعالی تاسو د خپل ځان نه یاری چې تاسو د الله تعالی د نافرمانی نه ویریږئ والله رؤوف بالعباد او الله تعالی په بندگانو باندې ډیر زیات مهربان دی دا خو د الله تعالی بی انتها مهربانی ده چې په دنیا کې زمونږه شکلونه نه مسخ کیږي مونږ ته مهلت ته زمونږ ګناهونو باندې الله تعالی بار بار پردې راشي
او په دې کې هم ډیر ګناهونه الله تعالی معاف کوي او دا د الله تعالی د شفقت اثر دی ورنه کدا الله تعالی دا رحم دا نوې شفقت نوې نو دغه بے شرمۍ سره به د انسان په دنیا او په آخرت کې هغه مخامختیا کېدله او کمی گناهونه چې الله تعالی هغه معاف کوي نو هغه بیا نه معاف کولی نو دا ټول به د هغې حساب به یې کولی نو فرمایي چې الله تعالی خو ډیر زیات مهربانه دی د هغه د مهربانۍ د وجې نه په دنیا کې په انسان پرده چي او په آخرت کې هم هغه ډیر بد اعمال داسي چې الله تعالی هغه معاف کړي یوم هغه ورځ تجدو چې بیا به مومي کل نفس هر نفس ما هغه عمل عاملت چې کړی دی من خیرین د نیکی نه محضرن حاضر وما او هغه عمل هغه ګناه عاملت چې کړی ده من سوء د بدینا تودو غواړي با لو کاش ان یقینا بینها پمنز د دکی و بینو او پمنز د دی کی آمدن بعیدن لری فاصله وي ويحذركم الله او يري الله تعالی تاسو نفسه د ځان نه والله او الله تعالی چې دی رؤوف مهربان دی بالعباد په بندگانو باندې الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين